बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम गनी खान। गनी खान पुख्तो एकेडमी ته طرفه یو نوی ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زه به نن تاسو له خیم چې تاسو به 360 ټوټل سکیورټي سافټویر چې دی هغه په خپل کمپیوټر کې څنګه استعمالوئ چې تاسو تایید وجه چې دی خپل کمپیوټر سپیډ اپ هم کولی شئ، وایرس هم سکین کولی شئ، په کلین اپ وای فای سکیورټي چیک اپ دا ارڅه به مونږ په 360 سافټویر باندې کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی که چېرې تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړي مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول نه لومړنی به تاسو چې دی 360 ټوټل سکیورټي سافټویر چې دا به اوپن کړئ. چې اوپن یې کړئ اینه پس به تاسو له چې دی داسې پیج راشي نو اړمني کې تاسو دلته کې لیکلي سټارټ. نو سټارټ کې مونږ ته راکړي وي آپشن یې راکړي وي، سپیډ اپ یې راکړي وي، مونږ ته وایرس سکین یې لیکلي، کلین اپ لیکلی او وای فای سکیورټي چیک دا هم ته لیکلي. نو که چېرې تاسو دا ټول په ځای باندې سکین کول غواړئ نو دلته کې به ایکس ماین باندې به کلیک کړئ. نو دا به موږ سره دلته کې چې دی ټول په یو ځای باندې د سکیورټي لکه سکیننګ به پې وکړي چې دی کې کمپیوټر سپیډ به موږ ته اپ کړي، وایرس چې پکې کمي هغه موږ ته سکین کړي هغه به یې کړي معلوم به کی او کلین اپ کې باغه مونږ سره بیا ډیلیټ شي. وای فای هم چیک کی چې وای فای نه مونږ ته نت نه چې کم فایل نه راغلی اب مونږ ته دلته کې دی چې اوخی او شو به کی او ډیلیټ به کی او کنه چې تاسو وای چې په ځای نه کوم لکه یوازې کوم نو بیا مونږ سره لیکلی وایرس سکین. نو چې په وایرس سکین تاسو کلیک کړئ دلته کې بیا مونږ سره پای کې درې آپشن دي. لومړی دی چې کویک سکین، بیا لیکلی دی چې فول سکین کویک او بیا لیکلی دی کسٹم سکین. نو کویک سکین هغه چې لکه کمپیوټر بس ډایرکټ چې تاسو وایي چې کویک سکین ارڅه ضروري کی او کنه وایي چې فول سکین نو د پورا کمپیوټر ټول چې کمپیوټر کې څومره تاسو فایل نه دي یو فایل به چیک کړئ ابا موږ سره سکین کی او کسٹم هغه چې تاسو به یو فایل سلیکټ کړئ یو فولډر نو هغه به موږ سره سکین کی او اینه پس بیا موږ سره سپیډ اپ چې سپیډ اپ ته مونږ ته راشي دلته کې به مونږ سره چې تاسو څنګه په سپیډ اپ باندې کلیک کړئ نو دلته کې به مونږ سره داسې راشي او پیج به مونږ سره راشي لیکلي به تاسو به دلته کې چې دی ریسکین باندې کلیک کړئ. چې په ریسکین کلیک کړئ نو دلته کې به مونږ ټول فایلونه کمي ټمپرري فایلونه هغه مونږ ته دلته کې چې دی دغه به کړي رامعلوم به کړي او سکین به کړي او بس اینه پس به چې دی بیا تاسو چې کلین اپ ته لاړ شئ. کلین اپ چې باندې تاسو کلیک کړئ نو دلته کې به مونږ سره چې ټول جنک کم فایل نه دا ټمپرري فایل شو دا به مونږ سره چې دلته کې به او وي تاسو په باندې سکین باندې کلیک کړئ هغه ټول فایلونه چې دلته کې مونږ سره راغونډ شي په سکین باندې کلیک نو هغه به مونږ ټول دی دلته نه به ډیلیټ کلین اپ پې کې سره دلته کې دا سنته وي چې هغه ټول فایلونه راغونډ کړه او اوس وایي چې کلین اپ دا کله کلین اپ کوي دا مونږ سره چې دی فایلونه دومره ځای نیسلی دی 336 MB جنک فایلونه چې دی هغه مونږ سره دلته کې سوري مونږ ته شو کوي چې 536 MB جنک فایلونه چې مونږ سره دی هغه مونږ سره فاونډ شوي دي. نو دا دی مونږ ته وایي که دا تاسو کلین اپ کوئ نو مونږ به په کلین اپ باندې کلیک چې په کلین اپ څنګه کلیک مونږ سره کې مونږ سره دا اوس کلینینګ سٹارټ دی. دلته کې چې دی مونږ ته چې دی کم فایلونه مونږ کلین اپ کول هغه مونږ سره کلین چې دلته کې لیکلي 536 MB جنک فایل چې کوم سره وکنه I have been cleared successfully بس اوکې باندې به کلیک کړئ بس هغه مونږ سره شو. اینه پس چې دی مونږ سره بیا بل آپشن چې دی هغه پروټیکشن چې پروټیکشن ته راشئ نو دلته کې به تاسو چې دی د دې سویچ موډ به مونږ سره لیکلي دا به مونږ آن کړو. چې سویچ موډ ته لاړ شئ تاسو نو دلته کې به مونږ ته لیکلي وي تاسو به چې په سکیورټي باندې کلیک کړئ چې سکیورټي لاړ شو په اپلای باندې به کلیک کړئ نو چې کله دا تاسو اوپن کړئ نو چې مونږ سره بیا دا اوپن شي نو ته نت چې نت مونږ کله استعمالوو انټرنیټ نو ته نه به مونږ سره چې کوم وایرس یې به مونږ ته زمونږ کمپیوټر ته نشي راتلی دا به پروټیکټ کړئ. بس دا وړه شانتي ویډیو ما وی چې تاسو سره شیر کم که خوښ شي لایک هم کوئ شیر هم کوئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کوئ. که ته ویډیو باره کې مسره وي نو مال په کامنټ کې راکړئ. ډېره مننه. تھینکس فار واچینګ.